امریکا ته د افغان ولسمشر غني سفر او لاسته راوړنې څه موده وړاندې ولسمشر غني د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ امریکا ته په مهم سفر تللی و. په دغه سفر کې د امریکا او افغانستان پر اړیکو د کابل په نړیوال هوایي ډګر په کابل کې د امریکا سفارت پر ساتنه او ورته یو شمېر نورو موارد باندې بحث وکړ. دا چې دغه سفر څومره ګټور او یو شمېر نور مهم موارد باندې نن د سیاسي دهلیز په خپرونه کې پرې بحث کوو. د مشرانو جرګې تلویزیون درنو لیدونکو د سیاسي دهلیز خپرونه ته موضوع اسماعیل مومند هرکلی کوم. د بحث لپاره سره مېلمه دی په ولسی جرګه کې د ننګرهار خلکو استاز ښاغلی نبی الله باز صاحب، مننه چې وخت مو راکړ. باز بله دې ځای پیل کړو چې امریکا ته د ولسمشر غني سفر څنګه ارزوئ؟ زما په نظر باندې بسم الله الرحمن الرحیم، زما په نظر باندې اول خو باید چې دا سوال وکړو چې رئیس جمهور امریکې ته ولې لاړو، علت څه شی و؟ زه په دې نظر یم چې به حیث یو ملک موږ تر اوسه پورې خود مختاره شوي ناست وو او څه رقم چې دریکې وی کسی که نان میته و نه فرمان میته، نو تر اوسه پورې چې زموږ 52% بودیجه خارجه یا انټرنیشنل کمیونټي موږ ته راکوي، نو دا ظاهره خبره ده، طبي خبره ده چې یاره موږ به د هغې چې کوم امرونه دي یا د هغې کوم خواهشات دي هغې ته درناوی وکړو. زه فکر کوم چې به حیث یو ملک، به حیث یو نظام، موږ په دې 20 کلونو کې ونه کړی شو چې خود مختاره شو، او همدغه علت دی چې موږ تاسو اوس د افغانستان وضعیت په خپل سترګو باندې ګورو چې په افغانستان کې اوس څه روان دي. نو زما په نظر باندې چې رئیس جمهور امریکې ته دینه مهم دا دی چې ټول ناول خپل وطن کې په د فساد مخنیوی وکړي، خپل عواید موږ جګو، ځان خود مختاره کړو. نو همدې د خاطره رئیس جمهور چې امریکې ته لاړو، د امریکې سره مخکې نظامی حضور امریکې لرده په افغانستان کې، اوس چې د هغې د امریکې نظامی حضور د افغانستان نه کم شو یا روان دی وځي، اوس دې نه بعد موږ تاسو په یو بل فصل کې داخل شولو، د امریکې سره زموږ تعلقات تغییر وخوړل. اوس دې نه بعد صرف سیاسي به او مالی امکانات به کومکونه به موږ سره کوي. نو زه وایم چې دا سفر مهم و، خو هغې نه هم زیات مهم دا دی چې تر څو باید چې ټول ناول موږ شروع د خپل وطن نه وکړو. څه رقم چې تاسو ته بهتره معلومه ده، وزیر مالیه د افغانستان ملي شورا ته ولسی جرګې ته راغلی و، هلته یې په خپله د مایک نه وویل چې د ورځې په افغانستان کې 9 میلیونه ډالر ورکېږي، غلا کېږي. اوس رئیس جمهور ته دا پکار دی چې هغه امریکې ته لاړ شي د کومک غوښتلو لپاره، او آیا کم د خپل کور کې د فساد مخنیوی وکړي، د دې غلا مخنیوی وکړي او ځان خود مختاره کړي چې هېڅ حاجت او ضرورت ونه لري چې د بل چاته لاس ونیسو. موږ تاسو ویل چې دغه د ورځې 9 میلیونه افغانۍ روکېږي، آیا دا پیسې چیرته ځي؟ ځای نه معلومیږي، خارج ته انتقالیږي، په داخل کې روکېږي او که بل چیرته ځي؟ دا خبره اول خو ما نه ده کړې. دا په ولسی جرګه کې د وزارت مالیه وزیر صاحب دا خبره وکړه چې پارلمان ته موږ راغوښتې، او هغې د خپل خولې نه دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د ورځې 9 میلیونه ډالر ورکېږي، غلا کېږي د عوایدونه. او علتونه یې ورته وړاندې کړل چې د افغانستان سیاسي رهبران پکې شته دی، نور وکیلان پکې شته دی، سناتور صاحبان پکې شته دی، والیان پکې شته دی، قومندان امنیه پکې شته دی، رئیس ملي امنیت پکې شته دی د مختلفو ولایتونو، چې دا ټول په دې کې برخه لري. ولې د دې مخنیوی نه کېږي؟ همدغه سوال موږ کوو. موږ په ولسی جرګه کې چې کله وزیر صاحب دا خبره وکړه، په هغې وخت کې موږ ته نه وویل چې موږ ته دا لیست راوړاندې کړه چې د کوم وکیل چې تا نوم واخیسته چې وکیلان پکې خپل کسان لري او هغې د هغې خلکو نه باج اخلي، موږ ورته وویل چې دغه لیست موږ ته وړاندې کړي. زموږ رئیس صاحب تر هغې حده پورې وویل چې موږ به 2-3 ساعته نور تا ته منتظر یو، ته د رئیس دفتر ته زنګ ووهه او دا لیست سره دې راشي او دا لیست موږ سره شریک کړي، د ملت سره شریک کړي چې موږ د ملت ته واضح ښکاره کړو چې دغه 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 کس په فساد کې ښکیل دی. هغې وخت کې وزیر صاحب وویل چې د رئیس دفتر په کرونا مریض و او ونه کړی شو چې راشي، نو بیا هم ورته یو بل وخت وټاکه چې ته په راروان هفته کې به راځې دلته تا لاړ ته دا لیست به موږ سره شریک کړې. هماغه ورځ او نن ورځ ده چې تر اوسه پورې موږ سره لیست نه ده شریک کړی. نو اوس دلته سوال خپله پیدا کېږي چې آیا وزیر صاحب ته خپله د فساد مخنیوی کول غواړي او که نه، او که ته پکې خپله هم ښکېلي؟ ولې چې موږ خو تاسو ته واضح وویلې چې دغه لیست د ملت سره شریک کړه، چې دا ولس ته هر څه واضح شي، خو تر نن ورځې پورې ګورې موږ سره دا لیست نه ده شریک کړی. رئیس جمهور ته اوس پکار دا ده چې خپل وزیر مالیه راونیسي، ترېنه پوښتنه وکړي چې وروره تا دا خبره وکړه او هغې خبرې تر نن ورځې پورې یو میاشت نه زیات تېر شوی دی. په دې یو میاشت کې ته راته ووایه چې تا څومره فساد کم کړه، د 9 میلیونه د 8 میلیونو ته راورسول، 7 میلیونه 15 میلیونه، یا بیخي مخنیوی د دې وکړه شو او که نه؟ او چې کم خلک ستا په نظر باندې د سیاسونو د لارې نه ټاکل شوي دي، هغه خلک دې د وظیفې نه لرې کړل او که نه؟
دغه سوال باید چې زموږ رئیس جمهور د خپل وزیرانو نه پوښتنه وکړي چې د قانون حاکمیت دپاره لاره هواره شي دلته. ډېره مننه وکیل صاحب. ولې امریکایي لوري د افغانستان د روانې جګړې او سولې لپاره ښکاره پیغام ورنه کړ؟ په امریکې په افغانستان کې خپل شخصي اهداف وو. دا موږ او تاسو ټول ته واضحه ده. چې کله امریکې افغانستان ته راغلل په د 20 کلونو کې که چېرته دوی د واقعا زموږ وطن سره مرسته کوله کومک یې کولو نو دوی به موږ ته بنیادي کارونه کړي وی. خو تر نن ورځه پورې تاسو په ټول افغانستان کې وګورئ چې دا څومره بیسونه دوی جوړ کړي دي په دې یو بیس کې هم دوی د اوسه پورې د تیلو ذخایر نه دي جوړ کړي. اوس که ته جنګ کې د جنګ په حالات کې یو ته د تیلو ذخایر نه لري او جنګ ټول په تیلو باندې کیږي نو دا تا څه رقم موږ سره کومک او دا څه رقم موږ سره د مرسته وکړه چې تر اوسه پورې تا موږ ته یو اساسي او یو بنیادي کار تر اوسه پورې نه دی کړی. نو امریکې د افغانستان کې خپل شخصي هدف دی. هر یو ملک خپل شخصي هدف لري په خپل وطن کې. واحد ملک موږ یو افغانستان چې تقسیم مستو زموږ سیاسونو ترمنځ تقسیم کړي یاستو او چې تر نن ورځې پورې ښه ورځ نه ګورو. غټ علت یې هم دا دی چې موږ بې اتفاقه استو او زموږ د سیاسونو د رهبرانو ترمنځ یووالی نشته دی. امریکا ته د افغان پلاو سفر پر پاکستان څه اغېزه درلودلی شي؟ کوم اثر ور باندې نه کوي. پاکستان یو آزاد مستقل ملک دی، په خپل خپو باندې درېدلی دی. البته کوشش هم دا کوي چې ورځ په بله باندې بهتر شي. نو د پاکستان کوم د ولسمشر د امریکې سفر باندې زه فکر نه کوم که پاکستان کوم تشویش ورته ولري دي. د افغان سولو خبر کې د پردې تر شا څه روان دي؟ د دې سوال او جواب خو وروره موږ ته هم نه دی معلوم. موږ د دې تالار نه هر دفعه همدغه غږ کړی دی، همدغه چیغې والي دي چې په دغه سولې پروسه د اوله ورځې نه تر نن ورځې پورې موږ سره هېڅ معلومات نه دي شریکل شوي. که چېرته د افغانستان د ولس په سرنوشت باندې فیصله کیږي دې کې ټول ناول د ولس نمایندګان خبر نه دي، نو دا څه رقم فیصله ده؟ ولې تاسو سره معلومات نه شریکېږي؟ موږ د دې تالار نه په اجرایي قوې باندې، په امریکایانو باندې، په طالبانو باندې، په ټولو باندې غږ کړی دی. که چېرته واقعا تاسو غواړئ چې په افغانستان کې یو دایمي سوله راشي باید چې شروع یې د ولسي جرګې نه وکړي. ولې چې ولسي جرګه هغه منبع ده پوه شو چې د ولس نمایندګي کوي، د افغانستان د هر کنج نمایندګي کوي. موږ د هر کنج د افغانستان د هر کنج نمایندګان په ولسي جرګه کې لرو او که چېرته دلته د ولس د سرنوشت خبره روانه ده نو باید شروع یې د دغې ځای نه وشي. حکومت تر اوسه پورې نه توانې لیدلی دی چې ولسي جرګې ته خپل گزارش وړاندې کړي چې تر نن ورځې پورې هغې د څه شی کړي دي. تر اوسه پورې دا موږ سره نه دي شریک کړي. ولې؟ دغه سوال که تاسو رئیس جمهور نه وکړئ نو ښه به وي چې ولې اوسه پورې موږ سره نه دي شریک شوي. تاسو خو نو د خلکو استاز یاستئ. وروره زه خو درته همدغه وایم چې تر اوسه پورې موږ چیغې ډېرې ووالې چې وروره راشي دا یو گزارش موږ ته راکړئ، د ولس په جریان کې چې دا موږ هم خبر شو چې په دې وطن کې څه شی روان دي یا په قطر کې څه شی روان دي، آخر څه شی به کېږي. خو تر اوسه پورې تر نن ورځې پورې نه د امریکې نماینده خلیلزاد ولسي جرګې ته حاضر شوی دی او نه د حکومت د خوا نه کوم نماینده راغلی دی موږ ته دا گزارش راکړی دی. باور نه لري چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو پښو ایستلو په درشل کې دی. آیا امریکا له افغانستان څخه په تېښته کې ده؟ د امریکې چې کوم هدف و هغه یې ترلاسه کوو. امریکې ټول اول د تاریخ په اوږدو کې چې وګوري امریکې افغانستان دپاره چیز دپاره راغلی و چې کله په امریکې باندې اټاک وشو 9/11 باندې هماغې وخت کې امریکې وویل چې یاره دا اټاک د افغانستان د القاعده د لارې نه شوی ده چې په افغانستان کې حضور لري او امریکې همدې د خاطر افغانستان ته داخل راغی. چې کله طالبان سره دیدو معاهده وکړه هغې کې واضح لیکلي دي چې یاره دیدو به د نور تروریستي ګروپونه یا د امریکې دپاره به کوم خطر نه او د امریکې معاهدې کول نه بعد تر نن ورځې پورې تاسو د دې خبرې شاهد استئ چې د طالبانو خوا نه په امریکې باندې یو ډز هم نه دی شوی. نو امریکې خو خپل هدف ترلاسه کړ. پاتې شوه د افغانستان موضوع. دا موضوع موږ او تاسو دپاره پاتې ده چې موږ او تاسو څه رقم حلوو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د پاکستان د جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د طالبانو کورنۍ به پاکستان کې اوسېږي، ټپیان ته به هلته درمل نه کېږي او مړي به هلته ښخېږي. پوښتنه دا ده چې له طالبانو څخه د پاکستان ښکاره ملاتړ ول نړیوال چپه خوله دي په داسې حال کې چې نړیوال د عدالت چغې وهي. څه رقم چې ما مخکې وویلې به حیث یو قوم، به حیث یو ملک هغې د یووالی لري، په اتفاق دي، په یو خوله دي، په یو غږ دي.
که چیرته اوس د نړیوال د پاکستان نه پوښتنه وکړي چې آیا تاسو د طالبانو سره همکاري یا مرسته کوئ، ته پاکستان ورته وایي چې نه وروره، او د پاکستان د هر یو کس نه چې پوښتنه وکړي هغه ورته همدغه جواب درکړي. نو په دغسې وخت کې نړیوال هم لاسونه تړلي دي چې آیا هغې هم څه نشي کولی. موږ او تاسو دا بهتره معلومه ده چې پاکستان د افغانستان دپاره دوه مخې سیاست روان کړی دی. دغه دوه مخې سیاست چې د افغانستان په سخت په ضرر دی، آیا چې موږ د افغانستان د پاکستان ګاونډیان استو او زموږ د هغې ډېر زیاتې ګټې سره خوندي دي. نو چې په افغانستان کې که چېرته ارامي راشي، که چېرته موږ به حیث یو قوي ملک جوړ شو، نو دی کې بیا د پاکستان سخت ضرر دی. سره کوم چې تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ د کونړ سیند چې د پاکستان تر نن ورځه پورې ترې نه استفاده کوي. که چېرته موږ یو قوي ملک جوړ شو، موږ کولی شو چې د خپلې اوبه خپله انحصار کړو، چې د خپل ولس دپاره ترې نه ګټه واخلو، نو هغې د پاکستان دغه شی نه غواړي. زما په نظر باندې په دا ډول کړنو سره پاکستان د څه په لټه کې څه غواړي؟ پاکستان غواړي چې افغانستان یو ضعیفه حکومت ولري چې د هغې د ګټې پکې خوندي. اسانه خبره. د طالبان لخوا د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې شدت د زور له لارې واک ته د رسېدو په معنا ده. په داسې حال کې چې دوه اړخیزه خبرې روانې دي او شوي دي، څومره چې ماته معلومات زه لرمه، څه چې زما برداشت دی هغه دا دی وروره چې مومند صاحب چې طالبانو که اوس د جګړې ته زور ورکړی دی، د هغې یوازینی هدف دا دی پوه شوي چې د مذاکرات په میز باندې دوی د خپل وزن زیات کړي. که چېرته طالبان دغه سوچ او فکر لري چې هغې به په زور باندې افغانستان حکومت ونیسي، نو دغه نظر یې غلط دی. ولې چې دلته موږ یوازې ناستو، دلته نړیوال نور ملکونه دي، د ټولو سترګې په لارې دي، ټول افغانستان ته ګوري چې افغانستان کې څه شی روان دي. که چېرته طالبان وکولی شي چې دا حکومت په زور ونیسي، نور نړیوال ملکونه یې په رسمیت نه پیژني، حمایه یې نه کوي، او په دغسې وخت کې طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې یاره په زور د لارې نه هغې دا کار نشي کولی. یوازینی هدف دلته دا دی پوه شئ د مذاکرات په میز باندې دوی د څومره وزن سره خبرې کول غواړي. نو چې څومره ډېر ولسوالۍ یا ولایتونه د دوی په انحصار لاندې، همومره د دوی د وزن زیات دی، همومره په مذاکراتو کې دوی د خپل ګټې او فایدې پکې وګوري. بهرني ځواکونه د افغانستان څخه د وتو په حال کې دي. بیا د طالبان لخوا د جګړې شدت او د ملکي وګړو مرګ ژوبله د څه په معنا ده؟ دا خو وروره د 20 کاله جنګ موږ د 40 کاله جنګ زه به ورته ووایم چې موږ په دې افغانستان کې روان دی چې ناحقه یو بل وژنو، دواړو خواته افغانان دي، دواړو خواته هم د یو خاورې بچي دي. دا زموږ د رهبرانو د مشرانو کمزوري ده، ضعیفوالی دی، که هغه د طالب خواني او که هغه د افغانستان خواني، چې دوی تر اوسه پورې د خپل شخصي ګټو د خاطره زموږ بچي ورته وغورځولي دي. دا زه په همدغه معنی ګورم چې دوی صرف او صرف د اقتدار او د قوت د خاطره دوی دا جنګ روان کړی دی، نه پکې اسلام شته دی، نه پکې بل شته دی. که چېرته هغه دواړه خواته وي، ولې که چېرته د افغانستان خبره درته وکړم، د افغانستان حکومت خبره درته وکړم، په فساد کې اول نمبره. ولې دا فساد څوک کوي؟ خو همدا موږ او تاسو وستو، اما موږ تاسو وستو چې په دې حال کې خپل ژوند را رسولی دی. که چېرته نور نړۍ کې وګورئ، نور ملکونو ته وګورئ چې هغې د څومره ترقي کړې ده، ورځ په ورځ د هغې د ژوند بهتره کېږي. دلته افغانستان ته راشئ وګورئ، ورځ په ورځ موږ ژوند نور بد ورنه بدتر کېږي. د دې علت څه شی دی؟ د چا د خوا نه اوس ټول اول ما مخکې هم دا خبره وکړه چې وزیر مالیه موږ ته وایي چې یاره د ورځې 9 میلیونه ډالر غلا کېږي، او دې کې د وزیرانو، د سیاسي رهبرانو، د دې کې د سیاسي د وکیل صاحبانو، د سناتور صاحبانو او د مخور خلکو کسان دي، او د دې د لارې نه دا ټول غلا کېږي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې همدا زموږ رهبران دي، همدغه زموږ مشران دي چې دوی د خپل شخصي ګټو د خاطره دغه جنګ ته اوسه پورې ادامه ورکړې ده. د افغانستان په روانه قضیه کې امریکا ولې پر پاکستان فشار ته زړه نه ښه کوي؟ زه چې څومره فکر کوم، امریکا، ما مخکې سره کوم دا خبره وکړه، که چېرته تاسو په یاد یې عمران خان د پاکستان رئیس جمهور په خپل پارلمان کې دا خبره کړې وه چې یاره امریکا اوس په موږ باندې فشار راولي او موږ ته وایي چې تاسو طالبان مجبوره کړئ چې د مذاکراتو خبرو ته کینی. او ما ورته وویل چې وروره زموږ ورباندې څه زور رسیږي، یا طالبان خو زموږ د کنټرول لاندې نه دي. نو دې نه معلومیږي چې یاره هغه شفاهي ډول باندې امریکا خپل کوشش کوي ورباندې پاکستان باندې هغه فشار واردوي. خو چې سره که ما بهتره مخکې وویلی چې یاره پاکستان یو واحد ملک دی،
یو په اتفاق ملک دی د هغې یو خبره ده ټول چې یو خواته ووایي چې وروره موږ طالبان سره همکاري نه کوو بس هماغه خبره شوه دې کې به بل څوک چې نشي کولی یا چې نشي ویلی ولې چې نور نړیوال ملک ته به هم هغې ته ووایي چې وروره موږ هم خپله د طالبانو نه په تنګ یو د هغې د خلاف جنګ هم کړی دی که ستاسو په یاد وي 3-4 کاله مخکې په وزیرستان کې دیدو چې کوم جنګ اعلان کړی او کوم بمباریان یې وکړې خو هغه هم د طالبانو په خلاف و او هغې هماغه مثال ورکوي که چېرته وایي موږ د طالبان طرفدار موږ به هغه کار نه کوو موږ خپله ماست ما مخکې څنګه چې ویلې د پاکستان د افغانستان خواته دوه سیاست مخکې روان کړی دی پاکستان ولې د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه کوي په داسې حال کې چې پر طالبانو هم پوره نفوذ لري دغه سوال ډیر پیچیدلی دی چې ولې همکاري نه کوي پاکستان هم یو مسلمان ملک دی افغانستان هم یو مسلمان ملک دی زمونږ کلتور زمونږ ژبه څه سره یو هم ده هلته اردو ده خو د پښتانه شمیر هم پکې به انتها زیات دی دلته هم پښتو او دري ده کلتور سره مذهب سره یو دی نو بیا ولې یو بل سره موږ همکاري نه کوو نو دا سوال ډیر پیچیدلی دی یو خو د ډیورنډ کرښه پکې هم یو مهم رول ادا کوي د کونړ سیند د اوبو د پاکو اوبو انحصار کول دا هم پکې یو ډیر مهم رول ادا کوي او بل په منطقه کې خپل ځان یو قوي ثابت کول دا هم یو نکته ده نو په دغه درې نکتو باندې زما په نظر باندې پاکستان هم دغه درې تشویشونه لري چې یاره په خپل منطقه کې سره کوم ځان بهتر او جیګ او قوي ثابت کړي آیا فکر نه کوئ چې پاکستان د افغان سولې خبر کې دومخي کوي سره کوم چې ما مخکې ویلې د هغې د خبرې چې موږ او تاسو ګورو هغه یو طرفه دي خو د هغې د کارونه بل خواته زموږ حکومت وایي چې د افغانستان د طالبانو د حمایت شاته د پاکستان لاس دی د پاکستان د حکومت لاس دی او پاکستان خپله هلته چې که هغه د هغې د ولسمشر دی که هغه وزیر خارجه دی ښکاره وایي چې وروره موږ د طالبانو سره کوم مرسته او همکاري نه ده کړې نو دې کې دغه وخت کې که زه تاسو ته صفا سپینه ووایم دغه ویل دا به ډېره غلطه خبره که زه د خپل ځان نه پوه شوې دغه خبره وکړم چې ولا پاکستان موږ سره دوه مخه سیاست روان کړی دی ولې چې که ته وګورو د میډیا د لارې نه چې موږ څومره تعقیب کړی دی پوه شو هغې خو همدغه وایي چې موږ د افغانستان سره زموږ ګټې خوندي دي که چېرته په افغانستان کې امن کې راځي انکشافي پروژې وي د سلک روډ چې ورته وایي همدغه د افغانستان د لارې نه موږ ازبکستان تاجکستان خپل افغانستان سره تجارتي اړیکې کولی شو چې قوي کړو نو هم دې کې په دې خبرو کې هم د پاکستان ګټه ده هم د افغانستان هم د دې منطقې ګټه ده نو نه پوهېږم چې دوی د اوس دا کوم سیاست روان کړی دی یا زموږ افغان حکومت موږ ته د خپل کمزوریانې پټول د خاطره په بل چا باندې ګوته انتقاد کوي آیا دغه خبره ده او که واقعا پاکستان موږ سره یو دوه مخې سیاست روان کړی دی سیاسیون ولې په یوه خوله نه دي سیاسون ولې په یو خوله نه دي ډېر بهتر سوال هم کړی دی موږ په افغانستان کې که چېرته موږ د افغانستان جغرافیه وګورو ټول غرونه دي هم د دغه غرونو د لاسه موږ تقسیم شوي یاستو په مختلف قومونو باندې په مختلف ژبو باندې په مختلف منطقي خلکو باندې نو همدغه علت دی چې د تاریخ په اوږدو کې که وګورئ موږ خپل منځو کې سره یو قوي هماهنګي اول نه درلودله او دغه وخت کې تعصب خپل ځای پیدا کړی دی زموږ سیاسون د افغانستان سیاستمداران همدغه د قوم لفظ راخلي او خپل ځان قوي کوي او د قومونو سره په جنګ اچوي صرف ما مخکې هم دا خبره کړې ده بیا هم تاته تکراروم د افغانستان سیاسون د قوم د نوم نه استفاده کوي خپل شخصي ګټو د خاطره چې دوی په اقتدار او قوت کې پاتې شي او نور قومونو سره په جنګ اچوي کني په افغانستان کې دغه یو شی موږ ته واضح شوی دی که چېرته تاسو لاړ شئ همدغه کابل منډۍ ته تاسو به وګورئ چې د افغانستان د هر کنج نه قومونه راغلي دلته دوی د خپل کاروبار او تجارت کوي او دوی د یو بل سره هېڅ ستونزه او مشکل نه لري نو بیا ولې د قوم په نوم باندې جنګ کیږي ولې د ژبې په نوم باندې جنګ کیږي د دې علت یوازینی زموږ سیاستمداران دي فلحال چې اوس دي او هغه سیاستمداران چې د تېرو 40 کالو نه په سیاست کې تر نن ورځې پورې نړیوال ولې په افغانستان کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه نه کوي نړیوال خو غږ کوي هغې خو وایي چې یاره په افغانستان کې که چېرته امن راځي نو یوازینۍ لاره د مذاکراتو ده د سولې ده د اوربند ده چې د جنګ مخنیوی وشي هغه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبره ده چې دوی سره جوړ نه راځي ما مخکې دا خبره وکړه په افغانستان کې د علما کرام د خوا نه دا فتوا ورکول شوې ده چې د افغانستان جنګ دا یو مذهبي جنګ نه دی
دا یو سیاسي جنگ دی او د دې صرف او صرف دلته اوس خبره د اقتدار ده چې څوک غواړي چې په قوت کې پاتې شي او څوک غواړي چې هره د قوت ترلاسه کړي. د سولې په ټاپه ودرېدو حالت ولې مخ ته نه ځي؟ علت یې څه دی؟ یو غټ علت چې زه فکر کوم هغه زموږ د سیاستمدارانو تر خپل منځ بې اتفاقي ده. موږ نړیوال ته وښودله چې یاره په دې 40 کلونو کې موږ افغانان یو نه شولو، په یو خلو نه شولو او دا زموږ ضعیفوالی دی. همدغې د لاسه موږ اوس ضعیف استو. سره کوم چې ما مخکې وویلې هر یو د افغانستان په هر یو کونج کې هلته یو خپله یو رهبر دی چې هغه نه د رئیس جمهور فرمان مني، نه د قانون حاکمیت دپاره کار کوي او نه قانون په خپل ځان باندې عملي کوي. اوس مثلا که زه تاسو درکړمه که چېرته تاسو فریاب خواته وګورئ چې هلته والي معرفي کېږي او هلته خلک ولسونه مخالفت کوي، نو دا خپله د حکومت ضعیفوالی ښیي، دا خپله د حکومت بې اتفاقي ښیي چې په افغانستان حکومت فلحال څومره ضعیفه دی. ولې ولسونو د هغې د یو لېږلی والي نه قبلوي؟ ولې زموږ د سیاستمداران سیاسون د حکومت په ضد باندې دغسې یو حرکت کوي چې هغه حکومت ضعیفه کړي نور هم؟ زموږ سیاسیون ولې اتفاق ته غاړه نه ږدي؟ شخصي ګټې اتفاق ته که غاړه دې کېښوده وروره، نو هغې نه بعد زموږ په افغانستان کې یو شی چې ماته ډېر واضح شوی دی، هر یو کس غواړي چې هغه ځان ته پوه شي او کار وکړي. او آیا چې دا ډېر غلط سوچ او فکر دی؟ زموږ څومره رهبران چې تاسو وګورئ هر یو کس و چې زه یم، زه دا وطن جوړوم. وروره ته یې نشي جوړولی، دا د یو کس کار نه دی، دا د یو رهبر کار نه دی. د دې دپاره دا ټول افغانستان باید چې یو په اتفاق شي او یو شي. دغه یوازینی رای حل ده. خو زموږ رهبرانو کې خودمختاري بې انتها زیات ده، سلفش دی بې انتها زیات. همدا وایي چې زه یم بل څوک نه دی او همدغه علت دی چې په دې حال کې استم. وکیل صاحب، په دغسې اساسي حالاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ نه وړاندې نور څه ته اړتیا ده؟ د خپل ځواکونو د ملاتړ نه علاوه زه چې فکر کوم په حیث یو حکومت، په حیث یو نظام، موږ ته اول پکار دا دی پوه شو چې د فساد مخنیوی وکړو. ولیکن سره کوم چې ما مخکې ویلې د افغانستان نفوس به انتها زیات کم دی. 3.6 میلیونه نفوس ته چې سړی وګوري او د افغانستان چې کوم جیوګرافي او څومره ځمکه موږ لرو هغې ته چې وګوري ډېر په اسانۍ باندې موږ کولی چې خود مختاره شو، د خپل عواید خپل لاس کې واخلو او د فساد مخنیوی کول، د فساد په ضد باندې مبارزه کول ټول نه زیاته مهم ده. دې نه علاوه زه فکر کوم چې د افغانستان کې یو څو سیستمو ته تغیرول به انتها زیات ضرور دي چې په هغې کې ټول نه یو پکې په ولسي جرګه خپله ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو چې کوم سیستم دی SNTB سیستم برحاله چې موږ اوس استعمالو، دا یو خپله نواقص لري، خپله مشکلات لري، خپله د فساد دپاره زمینه جوړوي. باید چې دغې سیستمونه موږ تیر شو او حوزه‌یي سیستم عملي کړو. اوس ټول نه اول زه تاسو ته یو لنډ مثال د خپل ولایت درکړم. موږ په ننګرهار کې 2 ولسوالۍ لرو او 14 وکیلان. اوس د 14 وکیلان که تاسو وګورئ پوه شئ دا ټول د کوم 15 ولسوالۍ نه راغلي دي. نو 12 ولسوالۍ هېڅ نماینده نه لري او تاسو کولی شئ چې دې ولسوالۍ ته سفر وکړئ، لاړ شئ وګورئ چې څومره فرق دی. هغه ولسوالۍ چې وکیل لري او هغه ولسوالۍ چې وکیل نه لري. چې کوم یو ولسوالۍ کې وکیل دی هلته انکشافي پروژې شته دی، هلته اقتصاد چرخات روانه ده، تاویږي. او که چېرته هغه ولسوالۍ ته لاړ شئ چې هلته وکیل نشته دی، هلته به تاسو وګورئ پوه شئ یو خبر واضح چې ناامني به پکې، اقتصاد به پکې نه وي، مشکلات به بې انتها پکې زیات وي، ستونزې او مشکلات سره به ولسونه لاس په ګریوان وي. نو زما په نظر باندې که چېرته موږ واقعا غواړو چې په افغانستان کې اصلاحات راولو، نو ټول نه زیات مهم دا دی چې موږ د پارلمان د ولسي جرګې نه شروع کړو چې کوم طریقې نه موږ خپل وکیلان انتخابو. که چېرته موږ ولسي جرګه کې حوزه‌یي انتخابات ولرو او د هر یو حوزې نه یو وکیل کامیابیږي، نو هغې وخت کې موږ تاسو کولی شو چې په افغانستان کې یو ښه قوي سیستم منځته راوړو، یو ښه قوي د نظارت کوونکی ارګان منځته راوړو. لکه مقننه قوه اوس یو غټ وظیفه یې هم دا ده چې د حکومت د کړو نه نظارت وکړي. اوس ټول نه اول دغه وکیلان خپله آیا دوی نظارت کوي؟ اوس وخت کې به انتها زیات سخت دی نظارت کول. ټول نه اول چې موږ کله د وزارتونو سره مخامخ کیږو، هغې دونه ګزارشونه غواړو، هغې دونه معلومات غواړو، هغې د لاسونه چې موږ معلومات نه لرو. ولې نه لري؟ زه تاسو ته یو لنډه خبره وکړم. په افغانستان کې د هر یو کس دغه شی واضح دی چې د قانون حاکمیت څو سوری نشي تر هغې پورې نه زه کار کولی شم، نه ته کار کولی شي، نه بل څوک کار کولی شي. اوس د قانون حاکمیت څنګه راځي؟ قانون حاکمیت د مشرانو نه شروع کېږي، همدغسې لاندې به راځي. ټول نه اول چې موږ په ولسي جرګه کې یو وزیر ته رایه ورکوو او هغه کامیابوو او هغه وزیر ته چې رایه نه ورکوو او هغه ناکامیږي،
دلته برعکس روان دي. موږ چې کوم وزیرانو ته د تایید رایه ورکړې وه هغه د وظیفو نه لرې شول او چې کوم وزیرانو ته موږ د تایید رایه نه ورکړې هغه تر نن ورځه پورې په خپل چوکۍ باندې ناست دي. اوس چې ټول ناول دغسې حالت په دې وطن کې قانون کله به حاکم نشي او چې قانون حاکم نه شو هغې وخت کې نه زه خپل کار کولی شم او نه ته خپل کار کولی شي. نو زه چې فکر کوم شروع د بنیادي غواړو که حل لاره پیدا کړو باید چې په افغانستان کې موږ حوزهي سیستم عملي کړو چې د ولس رښتینی استازي پارلمان ته کامیاب شي او په یو قوت سره کامیاب شي. اوس موږ په ولسي جرګه کې داسې خلک هم لرو چې په 2000 رایې باندې کامیاب شوي دي. نو چې یو وکیل په 2000 رایې باندې کامیابیږي نو د هغې به ټول زور څه شي مطلب نه ورکوي. هله موږ کولی شو که حوزهي سیستم شي هغې وخت کې هم په جګو رایه باندې به خلک کامیابیږي او هم د ولس حقیقي نمایندګان به ولسي جرګې ته رایه پیدا کوي او هغه نماینده هغې وخت کې کولی شي چې صرف د خپل حوزې نمایندګي وکړي. اوس موږ په ننګرهار کې 4 میلیونه نفوس لرو. د 4 میلیونه نفوس نمایندګي یو وکیل دپاره بې انتها زیات سخت دی. اوس ټول اول ماته چې د ننګرهار 2 ولسوالۍ دي زه د هرې ولسوالۍ نه ځان نشم خبرولی یا هرې ولسوالۍ ته لاسرسی نه لرم ورته او دا خپل یو ستونزه یو مشکل ده یا دغه تخنیکي د لحاظ ستونزه او مشکل ده. خو که چېرته یو حوزه کسان معلوم دي نفوس معلوم دي منطقه دي معلوم ده هغې دپاره کلینیک ضرورت دی سړک ضرورت دی مکتب ضرورت دی هغه هر یو شی هر یو وکیل دپاره واضحه کېږي او هغه کولی شي چې په خپل حکومت نه د خپل ولسونو حق به په ښه په نری وغواړي. خو اوس وخت کې فکر نه کوم وکیل صاحب تاسو یو خبرې ته اشاره وکړه چې مثلا یو وکیل په 2000 رایې باندې پارلمان ته کامیابیږي او د هغې به زور شوي. آیا پارلمان د زور ځای ده؟ د زور ځای نه دی وروره. اوس ټول اول د قانون حاکمیت د حکومت د کړنو نظارت کول په ویلو باندې خو زموږ خوله نه روش کېده په چیغو والو باندې خو زموږ خوله نه روش کېده. ولس هم هر څه په خپل سترګو باندې ګوري. زه دا نه وایم چې په ولسي جرګه کې مشکلات نشته دی. شته دی مشکلات شته دی چې سره کوم په د حکومت یا اجرایي قوې په هر یو بخش کې مشکلات شته دی همدغسې په ولسي جرګه کې هم شته دی. ما خپله شخصا په ولسي جرګه کې 3 دفعه د خپل رئیس د دې تالار نه همدغه غوښتنه وکړه چې راځئ که چېرته واقعا تاسو غواړئ چې په وطن کې اصلاحات راشي نو راځئ اول د خپل کور نه شروع وکړو. څه مطلب مې د دې خبرې نه چې موږ کوم انتخابات کوو یا د وزیرانو ته د تایید رایه دا کوم پروسه چې ده دې کې یو وکیل خپل رایه 3 قسمه استعمالولی شي تایید رد یو سپینه. موږ وکیلان پکې 4 قسمه رایه ویسته هغه باطله رایه ده. باطله رایه دا مطلب ورکوي چې د صندوق شاته ته لاړ شي ته چې کله چاته رایه ورکړي عکس یې واخلې عکس یې هغه مربوطه کس ته ورولګي چې وروره دا د رایه مې درته درکړه هغې نه بعد هغه عکس باندې چریپه کش کړي او هغه رایه خرابه کړي. دا خپله د فساد دپاره یو زمینه اساسي ده. ما په ولسي جرګه کې 1 دفعه نه 2 دفعه نه 3 دفعه دغه غږ کړی دی. دغه مې ورته ویلي دي چې راځي دغه بایومتریک د هر یو مایک سره دلته خپله یو ټابلیټ دی بایومتریک سیستم پکې جوړ دی. راځي چې دغه سیستم فعال کړو او خپل انتخابات د دغې لارې نه وکړو چې آیا راځي چې د اصلاحات خو د خپل ځان اول شروع کیږي د خپل کور نه شروع کیږي. که چېرته واقعا موږ غواړو چې خپل ولسونو کې اصلاحات وګورو نو راځي دې نه شروع کړو. خو تر نن ورځې پورې بدبختانه زموږ ولسي جرګه ونه کړی شو چې دغه سیستم فعال کړي. او آیا چې صرف او صرف خبره دې شي ته پاتې ده چې ور باندې رایګیري وشي صرف رایګیري وشي سیستم جوړ دی سافټویر جوړ دی هر څه تکمیل دی صرف او صرف چې تعالی کې زموږ رئیس به غږ وکړي چې راځئ دغه سیستم فالو که چېرته څوک موافقي شین کارت دې کړي او که څوک خلافي سور کارت دې کړي. صرف دومره د رئیس صاحب ځواب ستاسو په مقابل کې څه هېڅ ځواب یې نه دی راکړی. ولې دا د رئیس صاحب نه که چېرته تاسو پوښتنه وکړئ چې آیا رئیس صاحب ستا پکې خپله شخصي ګټې دي څه حساب دی یا دا وکیلان تا سره نه مني یا د پردې شاته کوم بله خبره ده دا د رئیس صاحب دې جواب ورکړي. وکیل صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړ. کور مودان خدای برات لره. درنو لیدونکو دا وه زموږ د دې ونې خپرونه تر بیا چې زه اسماعیل مومند ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. په الله وسپارم.